ما ته خو پته ده قسم په خدای که هندوان بوتان به ومنئ خو امام علي به ونه منئ. ما ته داسې پته ده، ته اوس ما ته دا ښیې چې تا ته ما ته پته ده چې تاسې نه امام علي منئ، نه قرآن منئ، نه رسول الله منئ. ته امام علي وایي وایي معاویه د ما ورور ده او ته وایي چې زه هغه په هېڅ کې هم نه منم. دا خو چا لیکلی دی، چا ویللی دی، کوم کتاب کې لیکل ده؟ د تا کتاب خو به خود چا لیکلی دی، تا محدث لیکلی بحار الانوار معتمد د روایاتو کتاب دی ده. اوس بحار الانوار کې خو مکمل هر یو ټکی ټکی خو موږ نه دی راویې معلومیږي چې کوم راوي لیکلی دی، هر شی لیدلی شي بیا زموږ منلی شي، هر یو هغه کې نشي منلی. هر راوي دی صحیح ترین راوي ده، ثقه راوي ده، معتبر راوي ده، کمزوری راوي هم پکې نسته په دې روایاتو کې. دا بحار الانوار راوړی، وسائل شیعه راوړی، دا کتاب دی وسائل شیعه، او جامع احادیث شیعه د ټولو کتابونو د دې زړه سره راوړی ده. علي رضی الله عنه وایي چې موږ هغوی سره جنګ د دې په خاطر نه ده کړی چې دوی کافران سوي ول، او دوی وایي له موږ سره جنګ په دې خاطر نه ده کړی چې موږ کافران سوي ول، او نه هغه وایي مشرکان ول، نه وایي منافقان ول، بلکې اخوانونه وایي د موږ وروڼه ول. څه پکې وایي اوس؟ مونږ مها هیڅ څوک نه منو، نه مسلمانو کې منو، نه صحابه کې منو، نه انسانیت کې منو. یعنی امام علي نه مني ته؟ ماویه صحابه مني. امام علي خبره در سره کوم، زه خو معاویه یو ځلې پرېږده د زړه سره قربان دي سم، یو وارې علي رضی الله عنه باندې زه خبره در سره کوم. امام علي ښه ویلي دي که بد ویلي دي چې امام علي وایي چې اخوانونه دوی د موږ وروڼه دي؟ زه یې تا په خولې نه منم چې امام علي علیه السلام هر څه ویلي، تا په خولې نه منم. سره و قربان دي سم چونډۍ دې اچولې ده کتاب دی تا په خولې که ته قرآن تفسیر بیان کړم بیا زه داسې کې تفسیر زه نه منم یا داسې کې حدیث نه منم. یعنې که تا ملا چې اوس درته وایي د هغه خولې هم نه منې؟ ته اکثر دروغ وایي. زه به دروغ وایم چې تا کتاب دروغ وایي؟ زه هسې مثال یو سوال ترختلی یم، که یو سوال اجازه راکوي، زه دوره علم نه لرم چې تا ته وایم چې دا کتاب یې ما صحیح دی، دغه کوم حدیث دا صحیح لیکل دی. اوس یو بله خبره درته وکړم، بله خبر د تا دا کتاب د ما په مخ کې پروت ده، لویه مرجع دی ده، لویه مرجع، لوی مجتهد دی ده. هغه وایي د شیعو کې وایي دا کار ډېر وایي ټولو ملایانو محدثینو مراجعو یې وایي فتوا ورکړې، کله چې وایي میلمه درسي خپله ښځه وایي په کوټه کې ورسره پرې ایستلی سي، پروا وایي نه کوي. دا رښتیا وایي که دروغ وایي؟ به حیثیت مسلمان اوسه پورې دی ته عقل مني؟ دا قسم په الله د تا کتاب وایي. دا اوس یو کتاب نه، به حیثیت انسان، به حیثیت انسانیت، صرف مسلمانتوب نه، انسانیت. انسانیت نه مني خو تاسې منئ، انسانیت نه مني تاسې منئ. ته انسان دغه نه به تاریکه تاسو ولا دومره الټا او چې به انسان مني نه، دماغ نه مني. خدای قسم دې تا ملا وایي د زړه سره، نو زه خو نه یم ملامت. اوس له تا نه مې دا پوښتنه کړې چې ته دا خبره ورسره منې که نه منې؟ اوس زما کتاب زما ملا هر څه وایي، که زه به هر یو شي ته ګورم چې چا لیکل دی، څه شی کړی دی. که یو مثال ما ته خپل پلار ووایي چې توبه نعوذ بالله ما ته حکم راکړي خپل پلار چې تا ته زنا وکړه، زه خو د پلار دا شي خبره زه نشم منلی. که متعدي کړي ده کله وخت کې متعه منې؟ ضرورت نه دی پېښ شوی، ضرورت پېښ شي بیا هم کوم. ضرورت یې پېښ سي کوي